الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دا سلسلة الفقه الجهادي دا لړۍ هم وسم روانه ده او د هغې درسونه الحمدلله په ښه وضاحت سره بیانېږي چې یو د هغې نه د ایمان مسله وه، په هغې کې بعضې تفصیل وشو چې یو د ایمانیاتو نه هغه دا هم دی چې زموږ او ستاسې د اهل سنت والجماعت عقیده به په دې باندې وي چې الله د عرش د پاسه دی، لیکن په دغه استوا باندې من خبر نه یو چې څرنګه دی، خو استوا معلومه ده، کیف مجهول دی، سوال ته نه بدعت دی، لکه امام مالک نه به وروسته انشاءالله من نقل کو. په دې باره کې د اسماء و صفاتو باره کې یو څو مذاهب دي. یو ته مشبهه وایي، هغوی د الله صفات داسې ګڼي په ظاهر کې حمل کوي لکه څرنګه د مخلوق صفات. مثلا الله لره لاس دی نو داسې وایي چې لکه د مخلوق لاس، الله لره خپه ثابت ده لکه د مخلوق خپه، لیکن دا ډېره خطرناکه خبره ده. اهل سنت والجماعت بیا وایي چې لیس کمثله شی، د دې مشابه کول د مخلوق د صفاتو سره ډېره خطرناکه د کفر خبره ده. دویم قسم جهمیه دي، دې ته وایي اتباع د جهم بن صفوان ترمذي. دی بیا وایي چې ټوله صفات د الله شری ثابت نه دي، دی بیا ټول صفات نفي کوي، په الله باندې یو صفت هم اطلاق جایز نه دی. دریم قسم معتزله، هغوی دا وایي چې د جهمیو په شان قول کوي، بعضې صفات الله له ثابتوي کوم عقلي چې د عقل سره سمون خوري، بعضې چې د عقل سره سمون نه خوري هغه له نه ثابتوي. څلورم اشاعره چې هغوی بیا اوس صفات د الله مني، یو سمع او بصر او کلام او حیات او اراده او قدرت او علم، دا وایي ځکه ثابت دي چې عقل منکر نه ګڼي. بهرحال یو صفت د الله سبحانه وتعالی هغه دا دی چې الله د عرش د پاسه دی. دا د ټولو اهل سنت والجماعت عقیده ده، خو افسوس چې نن هم بعضې علما د دې نه ناخبره دي او دا خبره نه مني چې الله د عرش د پاسه. زموږ صرف نن خبره په دې باندې ده، او دا موږ په حدیثو او دارنګې د قرآني نصوصو نه او د علماو د اقوالو د څلور مذهبونو نه، د ائمو نه، د تابعینو نه دا موږ ثابته کړو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وهذا کتاب الله من اوله الى اخره وسنت رسوله، دا د الله کتاب د اول نه تر اخره پورې د نبی اسلام سنت او دارنګې صحابه کرام او تابعین او ټول ائمه د دې ټول نصوصونه کتابونه ډک دي چې الله سبحانه وتعالی فوق كل شيء وانه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، چې الله د عرش د پاسه دی، دا ټول گواه دي په دې باندې. سورة فاطر کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، هغه ته ښې کلمې خیږي، پاکې کلمې هغه ته ورخیږي، نو چې دا خیږي خامخا الله بره دی کنه. سورة ال عمران کې الله فرمایي قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، کله چې الله ویلی عیسی علیه السلام یقینا زه تا وفات کوم، ورافعک الی اوچتونکی یم ځان طرف ته ستا، نو چې کله الله بره نه وي نو دا رافعک به څه معنا شو. سورة النساء کې الله فرمایي بل رفعه الله الیه، بلکې دا عیسی علیه السلام الله ځان ته اوچت کړی. سورة معارج کې الله فرمایي تعرج الملائکة والروح الیه، ملائکه هغه ته خیږي، جبريل امین هغه ته خیږي. سورة سجده کې الله فرمایي یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، تدبیر د کارونو د اسمان نه کوي ځمکې ته. من السماء علما په دې باندې پوهېږي، د اسمان نه ځمکې ته کوم کار چې کوي د اسمان نه ځمکې ته کوي، یعنی الله بره دی، ځمکې کې چې کوم کار کوي نو تدبیر بره تړلی کېږي. سورة النحل کې الله فرمایي یخافون ربهم من فوقهم، دغه ملایکې یریږي د رب خپل نه چې د دوی نه بره دی. او دارنګې تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، دا قرآن چې دی دا نازل شوی دی د هغه ذات د طرف نه چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړلي. الرحمن على العرش استوى، الله د عرش ته پاسه دی. دا و آیتونو کې الله ذکر کړي. بل ځای الله فرمایي اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، آیا تاسو په امن کې یاستئ د هغه ذات نه چې په اسمان کې دی چې تاسو باندې به د ځمکه وچوي، په ځمکه یې نه باسي. سورة ملک کې الله فرمایي آیا تاسو په امن کې یاستئ د هغه ذات نه چې په اسمان کې دی، په تاسو باندې به عذاب راولي، تاسو به عذاب راولي. فرعون سره د دې نه چې
الوهیت دعوی کړي. حامان ته څه وایي؟ وقال فرعون یا حامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. ویا حامان ما د پاره غټه بلډینګ جوړ کا چې دغه بلډینګ په واسطه باندې زه پوړی ته جوړ کوم او خېجم موسی علی السلام هغه الہ چې کوم دعوی کړل هغه وګورم د موسی علی السلام. زه ګمان کوم چې دا دروغجن دی. امام ابو الحسن اشعری لیکي وی موسی علیہ السلام فرعون ته ویل چې ګوره ان الله فوق السماوات، الله د اسمانونو نه بره دی. نو فرعون د دعوی د رد کولو لپاره حامان ته ویل چې مال یو پوړی جوړه کا کنه لوی بلډینګ زه وخېږم چې د الہ ګورم کنه. نور آیاتونه په دې باره کې ډیر زیات شته. اوس هغه حدیث ذکر کیږي چې الله د عرش په پاسه دی کما یلیکو بشانی، لکه څنګه چې داغه د شان سره مناسب. اول دلیل قصه د معراج وګورئ چې دا متواتره قصه ده. نبی رسول الله والسلام د یو اسمان نه بر تیریږي تر څو چې هغه اسمان ته ورسېد چې الله پکې دی 50 منځونه په الله فرض کړ. موسی علیه السلام ته به راته نو به چې کله موسی علیه السلام خو لاندې الله ته بره وخت نو موسی علیہ السلام باید تپوس کو چې څنګه چل دی وک ويسأله كم فرض عليك ويخبر فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيسعد إلى ربه فيسأله التخفيف فيسعد إلى ربنا رخبل تووخت. حدیث بخاری کی راځي 3900 نمبر د حدیث. دا یو دلیل. دیم دلیل حدیث د ابو هريره کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. هر کله چې الله پیدا ک مخلوق نو دای په یو کتاب کې ولیکو فهو عنده، دا کتاب د الله څخه فوق العرش د عرش د پاسه. ان رحمتي تغلب غضبي، زما رحمت په غضب باندې مخ کې دی غالب دی. بل لغت کې وهو زع عنده على العرش، د عرش د پاسه په ځان سره کې خدای کتاب. بل لفظ کې وهو مکتوب عنده فوق العرش، دا لیکل شوی د الله څخه د عرش د پاسه. دریم نمبر کې بل حدیث د ابو موسی اشعری پر روایت باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسه د موږ ته 15 کلمات ویل. یو دا ویل چې ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، یقینا الله نو د کی هغه له جایز هم نه دی چې ودی شي نخ تکي او پرتکي. يرفع اليه عمل الليل قبل النهار، او چتیږي هغه ته عمل د شپې مخکې د ورځې نه ور او چتیږي. او عمل النهار قبل عمل الليل، او د ورځې عمل مخکې د عمل د شپې نه. دوستانو دینه معلومه شو چې کله عمل هغه تخیږي نو که چیرته دی په ارزه کې وي لکه د بعضو خلکو دا ګمان دی وای الله ارزه کې دی نو دی خطلو به څه مطلب شو. څلورم نمبر کې امام بخاری حدیث د انس رضی الله عنه ذکر کړی په حدیث د معراج کې. هغه کې د الفاظ ثم علا به یعنی جبريل فوق ذلك لا يعلمه الا الله. به جبريل امین دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره واخست او هغه ځای ته بوت حتی جاوز سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزت فتدلى، چې الله ته نږدې شو. سدرة المنتهى ته چې ورسېد او الله ته نږدې شو فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه فيما اوحى. پنځم نمبر کې حدیث د ابو هريره کې راځي ويتعاقبون فيكم ملائکه بالليل وملائکه بالنهار. تاسو کې ملائک زی راځي د شپې او د ورځې. تاسو چې کوم اعمال کوئ نو ملائک تاسو ته متوجي. د شپې د خوانه یو ملائک ډیوټي ده، د ورځې د خوانه د نور ملائکو ډیوټي ده، وظیفه ده. لیکن چې یو زی بل راځي دغه ملائک یجتمعون فی صلاه الفجر او صلاه العصر، د مازیګر او د سار په منځ کې جمع کیږي. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، به هغه ملائک الله تخیجی چې تاسو سره شپه کړی وي. ويسألهم ربه، دوی نه رب خپل تپوس کوي. وهو اعلم كيف تركتم عبادي، الله په خبري خو به هم تپوس کوي چې زما بندگان په سحر کې پرې خو چې تاسو ورغلي وي. نو دا ملائک ورته ترکناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون، موږ حالات کې پرې خو او موږ چې دوی ته ورلو دوی هم منځونه کول چې راتلو هم منځونه کول. وم دلیل دوستانو هغه د سعد بن معاذ حدیث دی
چې کله هغه د بني قریظه په حق له فیصله وکړه د يهودو چې د دوی مقاتلین بمړ شي خزي به وینځ کیږي او مالونه به غنیمت کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أبقرة تا داسې فیصله وکړه اے سعد بن معاذ په فیصله د هغه بادشاه چې هغه د و اسمانونو د پاسه ده بل روایت کې من فوق سبع سماوات راځي سیرت د محمد بن اسحاق کی راځي وم دلیل دوستانو حدیث د ابو سعید خدری دی د علی رضی الله عنه سره څسرو چې د یمن نه راغلی هغه تقسیمول وینه بن بدر اقرب بن حابس او زید الخير او بل څلورم علقمه یا عامر ابن طفیل نو د دوی د ملګرو یو کس ویلي كنا نحن احق بهذا من هؤلاء علی رضی الله عنه ملګری صحابه کرام ویلي ویل مو خو د دوی نه زیات حقدارو دي کسانو ته ولې ورکړو دا مؤلفه قلوب غالبا رسول الله زکه تقسیم په دې سره وک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېده نو رسول الله ویلي الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء مساء وصباحا تاسو ما ولي امين نه ګرځوي زه امینم د هغه چا په مخکې چې هغه د پاسمان کې دی زه الله امین ګرځولم چې په اسمان کې دی نو تاسو ما ته ولي امین نه وایي راځي ما ته خبر د اسمان نه د صبا او ماښام کې اسمان نه راته خبرم راځي زه دغه امین مکن وم دلیل دوستانو معاویه ابن حکم سلمی دا یو صحابي دی وینځه لرله ناغوي لتم تجارتا لی ما یو خپل وینځه واله سپیړه باندې رسول الله سلام په خبر کما ناړه خپه شو دا خبره ما باندې ډیره ګرانه شو نو ما ویل یا رسول الله افلا اعتقها زینها آزاد مچ آزاد کم رسول الله سلام راته ویل بل ایتنی بها ته ما تراوله اغا ما را وصل رسول الله سلام ته فقال لها رسول الله سلام ورتوي اين الله چرته قالت تغوینځي ویل فی السماء فاسمان کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن انا ذوک قال تغي انت رسول الله تدر الله رسولي كان قال اعتق فانها مؤمنه دا زاده كذا دا مؤمنه دا حدیث مسلم کرا رضی 510 نمبر حدیث دا دلیل به خبره چې نبی رسول الله د دې زنانه دا ایمان یو نشانه وګرځوله چې الله په اسمان کې دی نو دایم د دې خزینه یو علامه د ایمان خودنه چې ګوره دا مؤمنه ده چې الله پیژني چې په اسمان کې دی روسته موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله نه ذکر کو چې هغه وي یو سړی دا وایي چې الله نه پیژني په اسمان کې دی او په پزمکه کې نه دا کافر دی ځکه الله وایي چې الرحمن علی العرش استوى دا به روسته ذکر کو ان شاء الله نهم نمبر حدیث ته انس بن مالک هغه فرمایي چې زینب رضی الله عنها د رسول الله بیبي و وای هغه به فخر کو په نورو به بیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دا به ویل چې ګوره زوجکن احادیکن تاسو خپل پلارانو په نکاح کړي رسول الله ته چې نکاح تړل تاسو خپل پلارانو نکاح تړل هغه لور کړی استي وزوجنا الله من فوق سبع سماوات او ز الله د وز اسمانونو برابر په نکاح ور کړی رسول الله ته الله عجیب خبره ده یو زنانه ایمان وګوره الله د عرش ته پاسه منی خو زما مولا سی ما سره نه مني چې پښتنه ته یو کې کله وی الله لا مکان کې ده کله وی الله ارزه کې الله دې تباکه د دومره آیاتونه د دومره حدیث او دې اجزانانو حدیث کوم دی ویلي لسم نمبر کې سنن ابو داود کې حدیث ته د جبیر بن مطعم یو باندې چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا الله رسول مالونه هلاک شو وبنشتا تا نه شفاعت غواړو چې تاسو موږ شفاعت وکړه او ستا په الله باندې ډېر نیاز دی دا څه الفاظ ته استعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې انه لا يستشفع به على احد من خلقه انه لفوق سمائه على عرشه یقینا الله د عرش د پاسه دی د حدیث کې مطلب دا دی د ابو داود حدیث ته 3026 نمبر چې انه لفوق سماء على عرشه الله د اسمانونو د پاسه کوم چې عرش دا غي د پاسه لري نو الله بیالته دی یو لسم نمبر حدیث ډیر وګد حدیث دی باغی کې دادی جامع ترمذی راخصه دی الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
هغه رحم کوونکی هغه څوک دی چې الله په هغوی باندې رحم کړی. نو تاسو هم رحم وکړئ په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دی، نو تاسو باندې به هغه ذات رحم وکړي چې په اسمان کې دی. یرحمکم من فی السماء، دا صریح دلیل دی خبرې چې الله به راځي. بل حدیث د صحیح مسلم کې راځي د ابو هريره په روایت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشه، نه دی یو سړی چې خپل ښځه دعوت کې خپل فرش ته هغه انکار وکړي الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، مگر هغه ذات به په دې ښځه باندې غصه وي چې هغه په اسمان کې دی. الذي في السماء حتى يرضى عنها، تر څو چې دا خاوند د ښځې نه راضي نشي، الله په همداسې همیشه غصه وي. بل حدیث د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، چا چې صدقه کو په اندازه د کجوري د پاک رزق نه، ولا يسعد الى الله الا الطيب، الله ته نه خېږي مگر پاک رزق خېږي. يتقبلها بيمينه، الله اړې راړې په خلاص باندې ثم يربيها بزيتي لصاحبها، هغه ورکون کی ته مصدق ته. دا هم دلیل دی د دې خبرې چې الله د عرش د پاسه لري. دوستانو بل حدیث کې راځي هغه د شفاعت باره کې د انس بن مالک حدیث ته ډیر وګت، هغه کې د صفات خل علی ربي تبارک وتعالى وهو على عرشه، نو زه داخل شوم پر رب زما باندې چې هغه د عرش د پاسه. دا هم دلیل دی په دې باندې چې الله د عرش د پاسه دی. بل حدیث د حدیث بن عمر الکندی د علی رضی الله عنه روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ربنا حدیث بیانې، حدیث قدسی چې الله فرمایي وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، زما عزت باندې د زما قسم وي، زما په جلالت د زما قسم وي، زما په اوچتوالي د عرش ته پاسه مې د قسم وي. ډیرو کو حدیث ته په دې باره کې. بل حدیث د ابو هريره کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله د پاره داسې ملائک دي سیارة یتبعون مجالس الذکر، د ذکر مجلسونو ته حاضري، کله چې مجلس د ذکر وګوري نو کینی وسره فایده تفرقوا، کله چې دغه ذاکرین متفرق شي لاړ شي خپل ځینو سعیدو الی ربهم، نو دغه ملائک خپل رب ته وخیږي. نو چې کله الله سبحانه وتعالی په ارض کې وي نو به دا څه معنا سعیدو الی ربهم. بل حدیث جابر بن سلیم کې راځي ما رسول الله نو لیدلی یو سړی ستاسو نه مخ کیو چې هغه د پاره به یو جامه و ناغي کې به کبر کو، ونظر الله الیه من فوق عرشه، الله تعالی عرش نه بر وکتل دته، نو الله په غصه شو، نو زمکه ته امر کو فاخذته دې زمکه دی ونی فهو يتجلجل فيها، نو د حقیقت روان دی پای کې. صحیح بخاری کې مداد اشتره د دې شاهد د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. دا قارون. بل حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نو ما ورید لي قتاده بن نعمان وي لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، ارکل چې الله د مخلوق نه فارغ شو نو په عرش باندې استوا وکړه. استوا معنا برابر شو عرش ته پاسه، استیلا معنا نه ده لکه بعضی متاویلین چې دي تاویل کوي، دا غلط تاویل دی، دا د اهل سنت والجماعت تاویل نه دی. دوستان نور احادیث په دې باره کې ډیر زیات دي. مشهور حدیث د بخاری ان الله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، الله را کوزیږي د اسمان د دنیا ته هر شپه، او دا وایي چې الله هل هو مستغفر فاستغفر له، خو بخنه وختون کې شته چې مانه بخنه وغواړي زه باغله بخنه وکړم. نو چې کله الله په ارزه کې نو به څه مطلب شو چې په دې نه څه مطلب شو چې الله را کوزیږي ته به ساجد شو. امام ابن قیم رحمه الله رسالة العرشی کی تقریبا 50 احادیث په دې باره کې را نقل کړي چې ما ډیر تاسو ته کوم ویل. اوس دغه صحابه کرامو نه من دا ذکر کوو چې هغوی هم د دې قایل چې الله د عرش ته پاسه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ویل ایها الناس ان کان محمد الهکم الذي تعبدونه، که محمد ستاسو الهی او تاسو دغه عبادت کوو فإن الهکم قد مات، دغه الہ به تاسو وفات شو. وان کان الهکم الذي في السماء، هغه الہ ستاسو په اسمان کې دی نو هغه لم يمت، مړ نه دی. بخاری وګورئ 1200 نمبر حدیث.
امام ابو بکر بن ابي شيبه دا حدیث راوړی په کتاب الایمان کې، صحیح حدیث دی. امام بخاری په خپل تاریخ کې په صحیح سند سره ذکر کړی چې ابو بکر صدیق په نبی رسول الله باندې راکته شو، د رسول الله مخ مبارک یې خپل تندې مبارک وی ویلو من کان یعبد الله فإن الله فی السماء حی لا یموت. څوک د الله عبادت کوي نو الله په اسمان کې مړ نه دی. او من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کله محمد صلی الله علیه وسلم عبادت څوک کوي نو هغه مړ دی. دا د ابو بکر صدیق قول. عمر فاروق رضی الله عنه نقول هم نقل کړي عثمان بن سعید دارمی رحمه الله. په لاره کې روان دی، د شام نه واپس شو. نو دی بوډۍ ښځې سعودرت خلکو ته ویل چې ستا د غمه دا خلک ولاړ دي، د یوې بوډۍ سره ته دومره وخت تېرې، څه خبرې دې ورسه کولې؟ نو عمر فاروق رضی الله عنه دې سړي ته وویل که تدري من هذه، تا ته پته شته چې دا بوډۍ څوک ده؟ هغه ورته وایي ما ته څه پته ده. عمر فاروق رضی الله عنه ته هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات، دا هغه زنانه ده چې الله د دې شکایت اورېدلی او د اوو اسمانونو د بره. هغه خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها نوم یې. اوس وګوره دې حدیث کې دلیل دی چې عمر فاروق دا وویل چې هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات. د عمر فاروق هم دا نظریه وه چې الله د عرش د پاسه دی. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه صحابي دی، مشهور قمندان، جلیل القدر فارس د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی یو شپه د خپلې وینځ سره یو ځای شو، نو ښځې ولید. نو دی یې ملامته کړه چې ګوره دا مه کوه. نو چونکې جنوب سړی قرآن نشي لوستی، صحابه کرامو کې هم دا مشهوره وه. نو ښځې ته وویل که دا کار تا نه کړی نو ته قرآن ویوه، ځکه جنوب قرآن نه وایي کنه. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه فرمایي بس دا شعر ورته ویو وشهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. گواهی په دې باندې کوم چې وعده د الله رښتینی ده، اور چې زید کافرانو ده. وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمین. عرش توبو د پاسره او فوق العرش د عرش د پاسه زمون رب العالمین ده. وتحمله ملائکه شداد وملائکه الاله مسومین. د عرش به ملائکه بار کړی ډیر سخت ملائکه دي. هغه ملائکه د اله هغه نشاندار ملائکه دي، نشانونه دي، معلومه ملائکه دي. فقالت دي خزي ویلي آمنت بالله وكذبت عيني، ما په الله ایمان راوړ سترګې مې دروغ ویلي. قرآن یاد نو ځکه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما بین السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. دا د عبدالله بن مسعود قول وګورئ. د اسمان د دنیا واغه چې دینه بره بل اسمان دی 500 کاله مسافه ده. به اخره کې وي وبين الكرسي الى الماء مسيره 500 عام. د کرسی او دغه اوبو په منځ کې 500 کاله مزل. والعرش على الماء، عرش ته اوبو د پاسه. والله تعالی فوق العرش، الله بره د عرش ته پاسه او الله عالم دی په اسمان تاسو کوم کار کوي. کتاب العلو د امام ذهبي دا ذکر کړی دی په صحیح سند سره. دا دلیل دی چې د عبدالله بن مسعود دا عقیده و چې الله د عرش ته پاسه. عبدالله بن عباس هم داسې وایي. کتاب السنه کې عبدالله بن احمد رحمه الله داغه نه دا روایت ذکر کړی چې تفکر فی کل شیء، تاسو فکر کوئ پارشي کې، ولا تفکروا، فکر مکوئ په ذات د الله تعالی کې. فإن بین السماوات السبع الى کرسی 7000 نور. ځکه د اسمانونو اوس اسمانونو دغه د کرسی پورې تقریبا 2000 نورونه دي. وهو فوق ذلك، والله دې پر ده. امام ابن ابي شيبه کتاب العرش کې راوړي. دارنګي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وایم الله انی لا اخشى لو كنت احب قتله لقتلت ثاني عثمان. چا دې تاسو کې چې عثمان رضی الله عنه بارکه تاسو هغه قسم په الله چې زه یریږم کما د دې قتل خو خولې وزین نه خو کوم قسم یو ته چې زه عثمان رضی الله عنه په قتل لازمي ما نه خو کوم. علم الله من فوق عرشه اني لم احب قتله. الله عالم دې په دې باندې چې کوم د عرش ته پاسه لري دغه الله چې زه دا قتل نه خو کوم. امام ذهبي دا حدیث راوړی په علو کې. العلو د یو کتاب دی، اسناد صحیح دی. دارنګ ټول صحابه کرامو دا عقیده وا، لکه د ابو امامه باهلی یا نور صحابه کرام، قتاده او عکرمه او مسروق دا ټول تابعین دي. کعب الاحبار سليمان تیمی و غیره مقاتل
امام ضحاک حسن بصری مالک بن دینار وغیرہ تابعینو کې عبد الله بن مبارک علي بن حسن بن شقيق وي ما ابن مبارك نوارد نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات العرش من رب قل پیجنو چې هغه د عرش د اسمانونو د پاسره په عرش باندې استوا کړی باین من خلقی لا نقول كما قالت الجهميه من دا سينو ویل کسانګ چې جهميه وي بس من الله پیژ چې د عرش د پاسه دی امام اوزاعی هم دا خبره کړی ده چې كنا والتابعون متوافرون نقول ان الله تعالى ذکره فوق عرشه ونؤمن بما ورد به السنه یقینا الله سبحانه وتعالى د عرش په سره موږ ایمان لرو په هغه چې په سنت کې سره غلي حماد ابن زید هم داسې وي امام ابو حنیفه رحمه الله هم داسې وي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دا غي مبارک مشهور اقوال ذکر دي چاته نه سوالو کې چې سره دا وایي چې لا اعرف ربي في السماء وفي الارض زرب نه پیژنې په اسمان کې د کپزمکه کې فقال امام ابو حنیفه رحمه الله وي قد كفر یقینا د کفر وکړي ان الله يقول الرحمن على العرش استوى الله د عرش د پاسه دی کنه وعرشه فوق السماوات او عرش د اسمانونو د پاسه لري وقيل چاورته چې انه يقول اقول على العرش استوى ولكن قال ادري العرش في السماء وفي الارض انکه سره دا وایي چې زنه پیغام چې عرش په اسمان کې د کپزمکه کې قال اذا انكر انه في السماء فقد كفر کله چې دین انکار وکړي چې د عرش په اسمان کې د ندام کافر دی الله امام ابو حنیفه رحمه الله څومره خسته عقیده شرع فقه اکبر کې مولا علی قاری رحمه الله شرع عقیده الطحاوی کې امام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله هم دغه دا قول نقل کړی چې هغه سوچ الله نه پیژني چې لا ادري العرش في السماء في الارض یا لا ادري چې زه دې باندې چې الله د عرش پاسه دی او کنه دا کافر نو احناف علما دي ته خیالو کې خاص کر مقلدین امام ابو حنیفه رحمهم الله چې امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې د سلف تابعدار امام مالک رحمه الله هغه څوی الله فی السماء وعلمه فی کل مکان لا یخلو منه مکان الله په اسمان کې د علم په ارزه کې دی چې دا هیڅ یو مکان داغه د علم نه خالی نه دی دا د دویم امام د امام مالک رحمه الله وینا امام احمد رحمه الله دا سی ویل دي امام شافعي رحمه الله سوی امام شافعي رحمه الله هغه وی چې ان الله تعالی علی عرش فی سماء الله تعالی د عرش په پاسه په اسمان کې و ان الله تعالی ينزل الى السماء الدنيا كيف يشاء الله تعالی را کوزیږي اسمان د دنیا ته څنګه چې وغواړي الله سبحانه وتعالى څنګه چې وغواړي را کوزي دي چې الله د عرش په پاسه دی امام احمد رحمه الله وګرا کتاب السنت کې خلال وی عبد الله بن احمد وی چې ما پلارته وی ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابع على عرشه باين من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان چاہے دا تاسو کې چې باز خلک دا وی چې موږ رب د اسمان د پاسه لري د عرش د پاسه او قدرت او علم په هر ځای کې قال انا ما وی وکنه لا يخلو شيء من علمي هیڅ شی داغه د علم نه خالی نه دی دا په دې باره کې چې الله د عرش ته پاسه دی د قرآن او د سنت او د علما او د تابعین او د صحابه کرامو اقوال لہذا موږ د عذر نشو پیش کولای چې موږ ګویا نه خبره بلکې په کار چې موږ دا او پیانو دا هم په ایمانیاتو کې راځي چې الله د عرش ته پاسه دی الله دې وکړي چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين